کتونکو په افغانستان کې د یوې پیغلې جینۍ سره یو قاري غلط کار کړی، ناروا کار یې ورسره کړی دی او ویډیو ترې جوړه شوې ده چې دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې گردش کوي، ډیره تیزۍ سره خپره شوې ده. که دغه ویډیو تاسو تر اوسه پورې نه وي کتلي نو په دې ویډیو کې در سره دغه ویډیو شریکوم، تر اخره را سره پاتې شئ. دغه ویډیو به تاسو هم وګورئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې سره زموږ پوسټ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. کتونکو په افغانستان کې د یوې پیغلې جینۍ سره په ځان له کور کې یو قاري ناروا کار کړی او غلط کار یې ورسره کړی. دغه ویډیو هم جوړه شوې ده. دغه ویډیو اوس په سوشل میډیا گردش کوي. دغه ویډیو باره کې او د جنۍ باره کې در سره لیک ډیټیل شریکوم او تر پای را سره پاتې شئ. کتونکو په دغه ویډیو کې ښکاریږي چې دغه جنۍ په دغه کور کې ځان لده او خپل موبایل لاوالي چې کیمره پیان کې ځان ته ولګوي. دغه قاری د ګیراولو لپاره دغه ټول جال خور کړی دی. دوستانو دغه قاری دغه کور ته راشي او دغه جنۍ ترې غاړه تو کړي. د غاړه تاولو نه بعد دغه قاری دغه جنۍ نه ټولي کپړې وباسي او بیا ور سره دغه ناروا کار وکړي، دغه غلط کار وسره وکړي. دغه ویډیو چې د شپږو منټو ویډیو جوړه شوې ده، دغه ویډیو به در سره دلته شریکو. تاسو دغه ویډیو خپل کتلی شئ. او دوستانو دغه ویډیو باندې ډیرو کسانو پوسټونه کړي دي چې دغه یو طالب دی. نو دوستانو دغه موږ نشو ویلی چې دغه طالب دی یا عام کس دی. کتونکو نن سبا داسې ډیر خلک شته طالبانو بدنامولو کوشش کوي. نو دې باره کې موږ داسې نشو ویلی چې دغه یو طالب دی. دغه ویډیو کې ښکاریږي چې ګیره ده په مخ باندې او دغه جنۍ سره دغه ناروا عمل کړی دی. دغه ویډیو که تاسو کتل غواړئ نو موږ ته کمنټ وکړئ. دغه ویډیو به در سره شریک کړو، تاسو یې خپل کتلی شئ. دلته سره نشو شریکولی، د یوټیوب پالیسه داسې ناروا غلطي ویډیوګانې نه مني. کتونکو دغه ویډیو چې تاسو کله وګورئ نو تاسو به یقین راشي چې دا یو عام کس دی، په سنتو برابر دی او دغه پیغلې جینۍ سره یې دغه ناروا کار کړی دی او دغه جینۍ د خپل ځان نه دغه ویډیو جوړه کړې. دغه ویډیو هم په غلطو ویب سایټو باندې پرته ده، تاسو یې هلته سرچ کولی شئ او کتلی شئ. که موږ سره یې دلته ګورئ نو موږ ته کمنټ وکړئ، لینک پې درکړو، تاسو یې کتلی شئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.